المردی کس پگمی دارن استوری کا اسمان دی ترب خالقی طول جهان دی سنا خوان دی ترب خالقی طول جهان دی سنا. اسلام څه ته وایي او د کلمې مقصد څه دی؟ اسلام په لغت کې انقیاد، طاعت، تسلیم او متابعت ته ویل کیږي. اسلام په لغت کې انقیاد، غاړه ایښودل، طاعت، تسلیم او متابعت ته ویل کیږي. او د شریعت په اصطلاح کې ایمان دی سره د انقیاد نه ظاهرا او باطنا. او پاتې شو د کلمې مقصد د الله رب العزت په وحدانیت باندې اقرار، نفی د بل معبود او د بل شریک د الله نه، همدارنګه اقرار پر رسالت او په حقانیت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د دې ترڅنګ چې موږ د الله رب العزت په وحدانیت باندې اقرار کوو، نفی د بل معبود کوو، نو کم اوامر او کم احکام چې د الله رب العزت دي هغو ته به په خپل ژوند کې موږ غاړه کړو. همدارنګه کله چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې اقرار کوو او دا وایو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د الله رسول دی، نو خپل ژوند به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او د هغه د لارښوونو مطابق تیرو. د دین د اشاعت او اعلای کلمت الله لپاره سعی او کوشش دا یو الهی امر دی، او د دې عملی کول دا د مسلمانانو ذمهواری ده چې د دین د اشاعت او د اعلای کلمت الله لپاره به دوی په خپل ژوند کې ضرور نه ضرور کار کوي. الله رب العزت په خپل کلام کې په څو ځایونو کې خپل مسلمان بندگان د دې ذمهواري نه خبر کړي دي او دا مسئولیت دوی ته بیان کړی دی. الله فرمایي: ولتکن منکم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. همدارنګه الله رب العزت په بل ځای کې فرمایي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. همدارنګه الله رب العزت په خپل کلام کې په بل ځای کې فرمایي: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. دا درې آیته ما تاسو ته ولوستل. له دې درې آیتونو نه د الله رب العزت په کلام کې نور آیتونه هم موجود دي چې له هغو څخه د دې امر ذمهواري موږ ته څرګندېږي او موږ ته معلومیږي. نو له دې وجې نه مفسرینو کرامو تبلیغ ته یعنی امر بالمعروف او نهی عن المنکر ته فرض کفایي ویل. حسن شمعی تا غازی پتنگ ناچیگی سسپی سلیمینا دلا اور سارلو. د اسلامی ویډیوګانو او بیانونو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ. اوښکستا لواما پګریوان کی راتویږي رحم ته دې زړونه لکه ګل غوندې خندې